اسلام دې ته ویل کېږي چې د الله احکامو ته غاړه کېښودل او هغه منل او په اصطلاح د شرع کې اسلام دې ته ویل کېږي چې د الله تعالی ټول اوامر منل او د ټولو نواهیونه ځان ساتل دې ته اسلام ویل کېږي. او اسلام داسې دین دی چې الله تعالی د ټول انسانیت دپاره دا غوره کړی دی، یعنې د آدم علیه السلام نه واخله تر د قیامته پورې چې څومره انسانان راځي د هغوی دین به دا اسلامي. لکه الله تعالی وایي ان الدین عند الله الاسلام، دین د الله تعالی په نظم باندې دا اسلام دی. او شرایع د پیغمبرانو دا بدلیدی شي وخت نا وخت، لکه د آدم علیه السلام په وخت کې یو شریعت و یو قانون و، د نوح علیه السلام په وخت کې بل شریعت و، د ابراهیم علیه السلام په وخت کې بل شریعت و، د موسی علیه السلام په وخت کې بل شریعت و. او تر دې چې دا ټول شرایع زمونږ په شریعت چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راوړی دغې باندې ختم شول، هغه ټول منسوخ، یوازې دا شریعت دی چې دا به د قیامته پورې باقي وي او نور ټول منسوخ دي. نو دین د الله تعالی په نظم باندې اسلام دی، د هر پیغمبر دین اسلام و، او شریعه او شریعتونه او قوانین بدلیدی را بدلیدی شي، احکام پکې بدلیدی را بدلیدی شي. او بیا د دې دین ارکان دي، یعنې ستنې لري. دا ستنې دغه ستنې باندې چې چا دا دین آبادوو هغې ته مسلمان ویلی کېږي ظاهرا. او که چا دا نه کول نو که ټول یې نه کول خو کافر دی په اتفاق، او که بعض یې نه کول نو هغې کې بیا د علماو اختلاف دی. ارکان یې دا دي چې شهادت ان لا اله الا الله کلمه ویل، بیا اقامت الصلاة منځ کول، ایتاء الزکات زکات ورکول، روژه نیول، او د بیت الله حج کول چا چې وس کېږي. دا ارکان دي. په دې ارکانو کې بیا دا یو منځ نه کول او یا د منځ نه انکار کول، دا اتفاقی خبره ده. که منځ څوک قصدن او عمدن نه کوي هغه کافر حسابېږي. اختلاف پکې شته دی، خو راجح قول دا دی چې د علماو دغه کافر دی، ځکه حدیث کې راځي العهد الذي بیننا وبینهم ترک الصلاة. زمونږ او د کافرو ترمنځ فرق هم دغه منځ دی چې منځ مونږ کوو او هغوی نه کوي. منځ چې څوک نه کوي دا به کافر حسابېږي. او دغه شانه انکار چې د هر رکن نه وکړه چې بیخي نه منې بیا کافر به حسابېږي. خو هغې کې تهاون او سستی کول هغه بیا کفر نه دی سوا د مانځه نه، چې مونځ عمدن او قصدن نه کوي د باندې سړی کافر حسابېږي. والله تعالی اعلم.